د لوی مهربان خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د 1403 کال د چنګاښ 28مه نیټه ده چې د 2024 زیږدیز کال د جولای له 18مې نیټې سره برابره ده. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. د بادغیس له والي سره د ریاست الوزرا د اداري مرستیال لیدنه. سمیز چارواکي باید د خلکو د خدمت لپاره لا زیاتې هڅې وکړي. په کونړ کې له سیلاب ځپلو سره نغدې مرستې. په کونړ کې د هر وفات شوي کس پر کورنیو 100,000 افغانۍ ویشل شوي. او په کرونا باندې د متحده ایالاتو ولسمشر اخته کېدل. 80 کلن بایډن له کرونا سره لاس او ګریوان دی. زه صادق فروتانی هم دا هم بشپړ خبرونه. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي د بادغیس له والي مولوي عبدالصمد جاوید سره په کتنه کې وویل چې سمیز چارواکي باید خلکو ته د خدمتونو په وړاندې کولو کې زیاتې هڅې وکړي. په همدې حال کې مولوي عبدالصمد جاوید خلکو ته د خدمتونو د وړاندې کولو او د اسانتیاو د رامنځته کولو ژمنه وکړه او په بادغیس ولایت کې د زیاتو پروژو د پلي کېدو غوښتنه وکړه. طبیعي پیښو ته د رسیدو ملي ادارې کونړ کې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمنو کورنیو سره نغدې مرستې کړي. د دغې ادارې په خبرپاڼه کې راغلي کونړ کې د سیلابونو له امله د هر مړ شوي کس کورنۍ ته 100,000 افغانۍ ویشلې دي. په خبرپاڼه کې راغلي دغه مرستې کونړ ته د طبیعي پیښو د رسیدو د ملي ادارې سرپرست نورالدین ترابي د سفر په ترڅ کې ویشل شوي. او په یو بل خبر کې د ټولګټې وزارت وایي په تیره یوه اونۍ کې 7506 مټریک ټنه توکي د اورګاډي پټلۍ له لارې لیږدول شوي دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې دغه لیږد رالیږد د اګینې، تورغونډۍ او ایرتان له بندرونو څخه سوی دی. او په پای کې د سپینې ماڼۍ ویاندې کارین جین ویلي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن په کرونا وایروس اخته شوی او له همدې امله یې تېره ورځ یو مهمه ټاکنیزه غونډه هم ځنډېدلې ده. یو شمېر رسنیو د بایډن د ډاکټر له قوله خبر ورکړی چې د نوموړي د کرونا ازموینې پایله مثبته ده او د واکسین لومړی دوز یې هم ترلاسه کړی دی. 80 کلن بایډن د امریکا راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته نوماند هم دی. قدرمن لیدونکو له ملتیا مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.